سلطان رکن الدین ببرس لغلامین تر سلطنت یوشتما برخه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په تیره شلمه برخه کې د غلامۍ نه تر سلطنته د داستان هغه ځای ته رسېدلي وو چې اموس یهودي ولاړی په بلې خیمې کې بیده سو او ساتونکي ته یې وویل دا زما لور ده، همدا به د امیر تر څنګ اوسیږي او د هغه څارنه او خدمت به کوي او په خپل وخت به دوایي ورکوي. ساتونکی هم د درنښت په خاطر خپل سر یې ټیټ کړ او بیا یې اموس له ځانه سره واخیست او ځان خیمې ته بوتی. نو اوس به راسو محترم اوریدونکو، پاتې حالات به وګورو چې نور څه مخته راځي. د خپل پلار د تلو وروسته روده د ترنتایي سره کښېناسته. تر لږ وخته یې خپل نرم او مرمرین لاسونه د ترنتایي په ویښتانو کې وهل. بیا یې په خپل خوږ اواز سره وویل امیر ترنتایي، زه غواړم چې سبا سهار د دې ځای څخه او له دې خیمې څخه خپل کلي سوسۍ ته بوځم. زه ډاډمنه یم چې هلته به د دې ځای څخه ډېر ښه او غوره علاج وکړل سي. هلته به له ما سره په سکون او ډاډ سره اوسېږې. د هغې په خبرو ترنتایي وخندل او بیا یې رودې ته وکتل او ویې ویل رودې، دې ته اړتیا نسته. لومړی خو زه د خیمې په ژوند عادت سوی یم، بل دا چې دلته د مصر تر ټولو ستر او اعلی طبیب ابن نفیس زما د علاج لپاره شتون لري. هغه د شپې او ورځې څو ځلې زما پوښتنه کوي. په دې اساس زه باور لرم چې د هغه تر څارنې لاندې به زه ډېر ژر د پورته کېدو وړتیا ومومم. که چیرې زه هلته سوسۍ کې ستاسو کور ته ولاړ سم نو بیا به ابن نفیس ته ډېره ګرانه وي چې وخت په وخت به زما د معالجې لپاره تګ راتګ وکړي او زه نه غواړم هغه ته دومره ستونزې راولاړې کړم. رودې، که تا ته د خیمې ژوند ستونزمن وي نو سبا سهار به دې د خپل پلار سره یو ځای د سوسې په لور په پوره ډاډ او اطمینان سره ولېږم. ته هم هلته د خپل پلار سره په پوره سکون او ډاډ سره اوسېدلی سې، ځکه چې سوسه اوس زموږ په ولکه کې ده. هلته اوس تاسو ته د بلفروډ د حکمران بریډلیون له اړخه هیڅ ډول خطر او ګواښ نسته. د تورنټایي د دې خبرو په ځواب کې رودې په زغرده وویل ته زما د خبرو څخه غلط مطلب اخلي. زه نه د خیمې د ژوند څخه شکایت لرم او نه هم دلته په اوسېدو سره کومه ستونزه احساسوم. زه خو تر دې پورې درته ویلی سم چې ستا تر څنګ په دغه خیمه کې د خپل ټول ژوند تېرولو ته هم حاضره یم. ترنتایي د رودې په دې خبره تر لږ وخته پورې فکر کاوه. بیا یې د رودې په لور وکتل او ورته ویې ویل رودې، که ته یې بده ونه ګڼې نو زه درته یوه خبره کوم. رودې ورته د مینې نه په ډک اواز سره وویل زه به ولې ستا خبره بده ګڼم؟ ته چې څه وایې ویې وایه، ما ته ستا هره خبره د خوښۍ او خوشحالۍ سبب ګرځي. ته چې څه ویل غواړې ویې وایه، ستا په هره خبره کې زما خوشحالي پټه ده. ترنتایي ورته وویل رودې، زما په څېر د یو جنګجو سره ژوند کول د خوبونو په جزیرو کې د سمندر د څپو د نڅا نږدېوالی او لرېوالی د غم او خوښۍ د یو ځای کوونکو وږمو په څېر وي او کله هم د هیلهمندو سترګو په څېر بې نظره او د دعاو لپاره د پورته کړل سوو لاسو په څېر بې ثمره وي. ګوره رودې، په جنګونو کې د برخې اخیستلو په اساس او د وینو په راخوټېدونکي فضا کې یو جنګجو تل ستومانه او زخم خوړلی وي او د ځان غوښتنې د احساس په څېر د ډکو خوبونو د یو فرسوده تعبیر په څېر ګرځېدلی وي. رودې، د یو مجاهد ژوند ډېر عجیب او غریب ژوند وي. په څرګنده توګه هغه د ګلستان د خوشبویه ګلونو په څېر په صحرا کې د لګېدونکو بادو د محبت، وفا او مینې په څېر ډېر ښایسته تر سترګو کیږي. خو په حقیقت کې د هغه ژوند د غم لړلې سوځونکې ګرمۍ د زړه سوځونکو بې شمېره ارزوګانو یو زخمي انسان د زخمي ضمیر د روح د زخم په څېر وي. رودې، زه هم یو مجاهد یم او د همدې جنګجویانو څخه یو یم چې د تیرو وختو د افسانو د وفا د منزل په لور د پورته کېدو په څېر د مرګ دروازې ورټکوم. کله هم دغه مرګ د ساحلو د هوا په ټکر کې په ما باندې راتلی سي او ما د ژوندانه د دې خوشبویو څخه بې برخې کولی سي.
تورنټای د دې نه مخته نور څه ونه سو ویلی ځکه چې رودې په بیړه د هغه په خوله لاس کېښود او په ژړېدونکي اواز یې ورته وویل د الله لپاره داسې خبرې مه کوه او که نه زه به په ناسته بې له مرګه ومرم. بیا رودې په کراره خپل لاس د تورنټای د خولې څخه راپورته کړ او ورته ویې ویل امیر تورنټای هغه څه چې تا وویل زه پرې پوه سوم او هغه څه چې تا ویل غوښتل هغه مې هم درک کړل. تا ماته د یو اصلي جنګجو د حقیقت ښوولو په اساس دا ثابتول غوښتل چې زه ستا څخه د ژوند د ملګرتیا غوښتنه ونه کړم. ګوره هغه څه چې تا وویل ما واورېدل خو هغه څه چې زه یې ویل غواړم ته یې هم واوره. امیر تورنټای ته زما د مینې قندیل، زما د عظمت او عزت لاره، زما د وقار تازګي او زما د فکر او خیال رڼا یې. زه به په هر بد او ښه وخت کې ستا ملتیا کوم. امیر تورنټای زه به په هر ازمایښت کې له تا سره شریکه ولاړه یم او یم به هم. ما د دې ټولو خبرو سره د خپل ژوند ملګری ټاکلی یې. اوس نو زما او ستا درد، غم، خوښي او خوشحالي ټول هر څه یو دي ځکه چې هم ته زما د تقدیر غږ یې، زما د وجود غوښتنه، زما د روح د تندې ماتونکی رنګ یې. ستا نه پرته زه د ژوند کولو تصور هم نسم کولی او زه به تا ته دا هم ډاګیزه کړم چې که چیرې تا یا بل چا له تا څخه زما د بیلتون هڅه وکړه نو هغه به بیا زما د ژوند اخري ورځ وي. ګوره بېشکه چې ته به یو مجاهد یې، ته به یو جنګجو یې، خو د دې سره ما ته د خپل ژوند ارزښتناکه لمحه او د خپل وجود برخه ګڼلی یې. یا داسې ووایم چې روده هم ستا لپاره پیدا سوې او هم ستا سره به یو ځای ژوند پای ته رسوي. تر دې ځایه د خبرو وروسته روده خاموشه سوه. د هغې په دې خبرو باندې په بستره پروت تورنټای تر ډېره پورې اسوده، آرام او اطمینان سره خوښ او خوشمن پروت و. بیا یې رودې ته مخ کړ او ورته ویې ویل رودې که چیرې د دې ټولو سختو شرایطو سره بیا هم ته زما د ژوند د ملګرتوب غوښتونکی یې نو بیا واوره چې زه هم ستا دغه غوښتنه او محبت هیڅکله هم له نظره نه غورځوم. زه له تا سره ژمنه کوم چې ډېر ژر به ستا د انا او نیکه کور ته ولاړ سم او ستا لاس به ترې وغواړم او تا به د تل لپاره د خپل ژوند ملګری جوړه کړم او خپلې حویلۍ ته به دې له ځانه سره راولم. کومه ورځ چې په دې کار بریالی سم نو داسې وګڼه چې هغه ورځ به زما د ژوند تر ټولو ستر او نیکمرغه ورځ وي. د امیر تورنټای د دې پریکړې د اعلان سره سم ښایسته او حسینه روده د خپلو رنګینیو خوبونو په ژور سمندر کې ډوبه سوې وه. بیا یې خپل سترګې په بستره باندې پروت تورنټای ته ور واړولې او په لوړ اواز یې وویل ګرانه ستا دې وینا زه د ستورو په څېر ښایسته او ځلېدونکې کړم او د فطرت د نایو په څېر یې د ښایست شادابي راوبخښله. تا د خپلې دغې پریکړې له مخې پر ما ډېر احسان وکړ چې زه به یې د مرګ تر ورځې پورې له یاده ونه کاږم. امیر تورنټای غوښتل د رودې د دې خبرو ځواب ووایي خو رودې یو ځل بیا په خبرو پیل وکړ. ګرانه راتلونکی سهار چې زه خپل پلار اموس ستا د دې پریکړې څخه خبر کړم نو زه ډاډ درکوم چې زما د پلار خوشحالي به نه ختمېدونکې وي ځکه په دې ورځو کې هغه بیچاره همدا هیله درلوده چې امیر تورنټای د هغه لور د خپل ژوند ملګری وګرځوي. د هغه نه زیات زما انا او نیکه ډېر ناقراره دي ځکه هغوی غوښتل چې زه هرومرو ستا د ژوند ملګری وګرځم. نو کله چې زما انا او نیکه ته دا خبره ورسیږي نو زه ډاډه یم چې د هغوی د خوشحالۍ حد به هم نه وي. زما ورور سمیر هم زما سره ستا په ملګرتیا فخر او ویاړ کوي. هغه به هم د خوشحالۍ نه په کالوی کې نه ځایږي. رودې د لږ شېبې لپاره ځنډ وکړ او یو ځل بیا په خبرو پیل وکړ. ګرانه کله چې ته روغتیا ومومې، زخم دې راټول سي او د ګرځېدو وړ سي نو آیا ته بیا له ما سره زموږ کلي سوسې ته د څو شپو لپاره تلو ته تیار یې؟ د رودې د دې پوښتنې په مقابل کې تورنټای تر لږ شېبې پورې رودې ته په خوږو سترګو کتل او بیا یې ورته وویل رودې سلطان رکن الدین په ډېره ناقرارۍ سره زما د زخم د ښه کېدو انتظار کوي. کله چې زه روغتیا ومومم او د ګرځېدو وړ سم نو هغه به د دې ځای پړاو پای ته ورسوي او د بیلپروټ په لور به روانیږي. هغه د وخت د ضایع کېدو پرته په بیلپروټ باندې حمله کوونکی دی. د بیلپروټ حکمران هم خبر سوی چې سلطان رکن الدین پرې د حملې لپاره را روان دی. په دې خاطر هره ورځ خپل ځواکونه زیاتوي تر څو موږ ته ماتې راکړي. دا خبرونه هم را رسیږي چې د بیلپروټ د حکمران د مرستې لپاره د اروپا نه صلیبي جنګجویان را روان دي او ګڼ شمېر هیوادونو خپل ځواکونه را لیږلي دي. په دې خاطر هر څومره ژر چې زما صحت ښه سي هغومره ژر به سلطان رکن الدین د خپلو لښکرو سره مخکې تګ ته ځان جوړوي او په بیلپروټ باندې به حمله کوي. په دې اساس به د روغتیا په صورت کې ستا په حویلۍ کې قیام ونه سم کړی.
رودي ورته سمدلاسه وویله آیا دا شونې نه ده چې د بلفروډ د فتح څخه د فارغت وروسته دلته زموږ حویلۍ ته راسې او د څه وخت لپاره زموږ سره پاته سې؟ تورنتای ورته په خندا کې وویل رودي زه در سره ژمنه کوم چې د فتح وروسته به ستاسې حویلۍ ته راځم او هلته به له تا سره د څه وخت لپاره اوسېږم. د تورنتای د دې ځواب څخه روده خوشحاله سوه. غوښتل یې تورنتای ته نور څه هم ووایي خو تورنتای ورته وویل رودي تاسو پرله پسې سفر کړی دی، ستړي به یاست، پلار دې هم خیمې ته ولاړی او آرام کوي. په دې خاطر زما شاوخوا وګوره څو بسترې خپرې سوي پرتې دي. ستا د راتلو نه مخته ابن نفیس طبیب دلته آرام کاوه او یو دوې شپې امیر سیف الدین او حسام الدین هم دلته زما سره یو ځای تېرې کړي دي. اوس دغه 3 بسترې خپرې پرتې دي، د دې نه په هر یوې کې دي چې خوښه وي ورننوځه او آرام وکړه، ځکه شپه ډېره تېره سوې ده او یخني هم زیاته ده. پورته سه او آرام وکړه. د هغه په دې خبره رودي یودم راټوپ کړ او ورته ویې ویل زه څنګه کولی سم آرام وکړم؟ طبیب ابن نفیس چې کومې دوایي ماته راکړې نو زه باید هغه وخت په وخت تاته درکړم. تورنتای ورته په خندا کې وویل رودي ته د دې دوایانو لوښي زما خواته رانږدې که، اوس زه کښته پورته کېدی سم او دوایي په خپله راخیستی او خوړی سم. ته همدومره وکړه چې د اوبو یو غټ لوښی زما تر څنګ کښېږده، سر یې ورپټ کړه، زه به د هماغه لوښي څخه اوبه را اخلم او دوایي به ورسره خورم. د هغه په دې خبرو رودي په ډېر خلوص سره وویل نه هیڅکله هم نه، زما ضمیر به په دې کار هیڅکله هم مطمئن نسي. زه غواړم چې په خپله وخت په وخت پورته سم او د ابن نفیس د لارښوونو سره د هغه دوایي تاته درکړم. د هغې په دې خبره تورنتای د لږ څه فکر نه وروسته وویل رودي که چیرې ته همداسې غواړې نو ولاړه سه او په کومه بستره کې ورننوځه او آرام وکړه. کله چې د دوایي د خوړلو وخت راسي نو زه به دې راپاڅوم، دلته نږدې زما خواته بستره واچوه چې زما لاس در ورسیږي. رودي د امیر تورنتای د دې خبرې سره توافق وکړ. د خپله ځایه راپاڅېده او هلته نږدې بستره خوره کړه او هلته په بستره کې بیده سوه. په دې توګه روده او پلار آموس څو ورځې همالته د سلطان رکن الدین د لښکرو په پړاو کې تم سول. په ډېر غور او دقت سره یې د تورنتای څارنه او خدمت وکړ. کله چې امیر تورنتای پوره روغتیا وموندله نو روده او آموس هم د سوسۍ په لور خپل کور ته راغلل. په داسې حال کې چې سلطان رکن الدین د خپل لښکرو سره یو ځای د بلفروډ په لور ولاړی. سلطان رکن الدین د سختو غرنیو لارو څخه د تیریدو وروسته د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د بلفروډ د کلا تر مخه په ناڅاپي توګه راڅرګند سو. د سلطان رکن الدین ناڅاپي راتګ صلیبیان سخت ورخطا کړل، ځکه چې په عامو حالاتو کې د هغوی په کلا باندې ولکه کول لاسه چې په هماغې حمله کول هم د لیونیانو خوب او خیال یې ګاڼه. بیا هم د کلا سختو استحکاماتو د هغوی ملا ورکلکه کړې وه. هغوی د سلطان رکن الدین د لښکرو سره د کلکې مقابلې کولو هوډ وکړ. سلطان رکن الدین ته هم د دې کلا د استحکاماتو او په هغې کې د ځواکونو په اړه پوره معلومات په ګوته سوي وه. هغه بلفروډ ته د ورسېدو سره سم هغه کلا بنده کړه او بیا د خپلو سالارانو غونډه راوبلله. کله چې ټول لوی او واړه افسران د سلطان رکن الدین خیمې ته راغلل نو سلطان رکن الدین ورته وویل دوستانو تاسو ټول د بلفروډ د کلا د استحکاماتو څخه ښه خبر یاست. د دې کلا ستر دیوالونه د سختو او لوړو غرونو د څوکو په پرې کولو سره جوړ سوي دي. په دې اساس پرې د منجنیقونو ګولۍ هیڅ ډول اغیز نشیندي. د دې دیوالونو څخه تیریدل او ښار ته ننوتل هم څه اسانه کار نه دی. خو که چیرې موږ همداسې وکړو نو دغه دیوالونو څخه به چې عرض یې پوره پراخوالی لري د دښمن لښکرې نه یوازې زموږ په لښکرو غشي ووري بلکې د اور سکروټې او د تودو اوبو باران به هم راباندې ووروي او موږ ته به نه تلپاتې کېدونکی زیان راورسوي. په دې اساس د رسوي د زینو په واسطه به دیوال ته ختل او ښار ته ورننوتل ډېر ستونزمن معلومیږي. غواړم تاسو ټولو ته بلنه درکړم تر څو مشوره راکړي چې په داسې حالاتو کې په دې کلا باندې د حملې کولو لپاره کومې لارې استعمال کړل سي. ټولو سالارانو تر یو وخته پورې خپل منځي سلا مشورې وکړې. د هغې وروسته امیر سیف الدین پورته سو او سلطان رکن الدین ته یې وویل ما امیر تورنتای او حسام الدین د ټولو سالارانو سره مشوره وکړه او د دې مشورې وروسته مودا تدبیر جوړ کړئ چې که چیرې عمل پرې وکړل سي نو په اسانۍ سره به بلفروډ زموږ تر ولکې لاندې راسي. د دې خبرې په اورېدو سره د سلطان رکن الدین په سترګو کې خوښي راوځلېده او سمدلاسې ترې وپوښتل سیف الدینه که چیرې تاسو ټول په یوه تدبیر راضي سوي یاست نو په یقیني توګه به پرې عمل وکړو. په دې وخت کې سیف الدین وویل
درون سلطانه دا خبره ټول ته ډاګیزه ده چې دغه کلا د صلیبیانو په وړاندې یو ناقابل تسخیر کلا ده او د فلسطیني مځکو او لبنان ټول ټمپلریز او هاسټپلریز او نور صلیبي رضاکاران په همدې ښار او د دې ښار په دې جنګي کلا کې سره راټول سوي دي او زموږ د مقابلې لپاره تیار ولاړ دي. خو موږ په ښار د حملې کولو لپاره دا تدبیر خپل کړی دی چې اوس زموږ سره په لښکرو کې یوازې 26 منجنیقونه دي. د سمندر د غاړې څخه نیولې د کلا تر دیوالونو پورې به دغه منجنیقونه په مناسبو واټنونو کې نصب کړل سي او د همدې په واسطه به ښار د ډبرو تر باران لاندې ونیول سي. د دې نه علاوه به 2 نور کارونه هم ترسره کړل سي. که چیرې صلیبیانو ته د سمندر له لارې کومه کومکي کښتۍ یا بحري جهاز راځي نو منجنیقونه به په هغوی هم د ډبرو باران کوي او په سمندر کې به ډوبوي تر څو د سمندر له لارې صلیبیانو ته د مرستې ټولې لارې وتړل سي. او بل کار باید دا وسي چې ښار او کلا به تر سختې کلابندۍ لاندې ونیول سي تر څو د وچې له لارې هم د کومک رسولو ټولې لارې وتړل سي. په دې توګه که موږ په پرله پسې توګه په ښار باندې ډبرې ووروو او د 4 خواو څخه پرې کلابندي راتنګه کړو او ښار ته د اړتیا وړ مواد د ورسولو مخه ونیسو نو زما په ان به د دې ښار ټول استحکامات یو په بل پسې له منځه ولاړ سي. موږ به دا کلا په پرله پسې توګه د سختې محاصرې لاندې ونیسو. محترمه کله چې موږ ووینو چې د کلا دننه صلیبي ځواکونه نور خپل مدافعات له لاسه ورکوي نو بیا به موږ په کوم مناسب وخت کې د رسوی د زینو په واسطه د ښار په دیوالونو ور وخیجو ساتونکي به له تیغه تیر کو او بیا به ښار ته ورننوځو. د ښار دروازې به خلاصې کو او په دې توګه به هغه کلا چې د صلیبیانو په وړاندې ناقابل تسخیر ده په اسانۍ سره په خپله ولکه کې راوړو. امیر سیف الدین بیرته په خپل ځای کښېناستی. د سلطان رکن الدین مخ وغوړېد. لږ شیبه په غور او فکر کې ډوب سو. بیا یې په خپله خیمه کې ناستو سالارانو ته په لوړ اواز وویل سیف الدینه دا چې تاسو ټول په بیلفروډ باندې د ولکې کولو لپاره کوم پلان تیار کړی زه ورسره په مکمله توګه موافق یم. همدا نن د سمندر نه نیولې د کلا تر دیوالو پورې ټول منجنیقان په مناسبو فاصلو کې ودروئ. د ښار کلابندي ښه کلکه کړئ. د سمندر له لارې چې هر جهاز او یا بحري بیړۍ د کومک سامان راوړي هغه په ډبرو وولي او ډوبه یې کړي. که چیرې په همدې توګه محاصره دوام وکړي نو د دشمن د مدافعات ځواک به له منځه ځي. په دې اساس په دې لایحه باندې همدا اوس بلکې سمدلاسه عمل پیل کړي. د دې حکم سره سم سلطان رکن الدین خپله جنګي مشورتي غونډه پای ته ورسوله. هغه جنگي پلان چې د سلطان رکن الدین او د هغه له سالارانو ترمنځ جوړ کړل سو د هماغه پلان په مطابق د سمندر څخه د کلا تر دیوالو پورې منجنیقونه نصب کړل سول. د منجنیقونو ترڅنګ د ډبرو ډیرې جوړې کړل سوې تر څو ښار تر پرله پسې ډبرو ویشتلو لاندې ونیسي. د دې نه علاوه سلطان رکن الدین ټول لښکر د ښار په چاپیریال کې خپور کړي تر څو ښار ته د مرستې راوړلو ټولې لارې وتړل سي او کلابند سوي لښکر ته د ژوندانه د ضروري سامانونو د ورسېدو مخنیوی وکړي. په دې توګه کلابندي اوږده سوه. دغه سختې کلابندۍ 15 هفتې وخت واخیستی. د دې نه وروسته سلطان رکن الدین یو ځل بیا خپله جنګي مشورتي شورا راوبلله. ټول سالاران د سلطان رکن الدین خیمې ته راغلل. سلطان رکن الدین یو ځل بیا هغوی ته په وینا کې وویل د جنگ هغه پلان چې تاسو د سیف الدین سره یو ځای جوړ کړی دی موږ خو عمل په وکئ. زما په ان چې په دغو 15 هفتو کې به د ښار کلابند سوي خلک او د هغه ځای لښکر ټول پوره پزې ته راغلي وي او ډیر به پازاب سوي وي او مدافعي ځواک به راکم سوی وي. په دې اساس زه غواړم چې په دښمن یو پرېکنده ګزار وکړل سي او د بیلفروډ ښار تر ولکې لاندې راویستل سي. د سلطان رکن الدین د دې خبرو په مقابل کې امیر سیف الدین وویل محترم سلطانه زه او ټول سالاران ستا د دې وړاندیز سره متفق یو. زموږ د ټولو عملي کړنلاره به دا وي چې هر ځای چې منجنیقونه نصب کړل سوي هغه دې هم هلته نصب وي. پخوا مو په ښار باندې د ورځې له اړخه د ډبرو باران کوه او د شپې مو ورته څه نه ویل. اوس به موږ خپل جنگي تاکتیک بدلوو او د شپې له اړخه دغه ښار د ډبرو د باران لاندې نیسو. د ورځې د منجنیقونو مسؤلین آرام کوي. د شپې له اړخه د ډبرو په باران به د ښار خلک په دې وپوهیږي چې د مسلمانانو له اړخه کوم نوی پروګرام تر کار لاندې دی. په دې خاطر به هغوی د ډبرو د ویشتلو په وخت کې سخته څارنه کوي چې هسې نه چې مسلمانان پرې د شپې په وخت کې یرغل ورنه وړي. محترم سلطانه لښکر د پخوا په څیر په 4 برخو وویشه. ته د خپلې برخې د لښکر سره چیرې چې یې هم هلته واوسه او د منجنیقونو څارنه کوه. باقي 3 برخې لښکر دي زما تورنتایي او حسام الدین ترقمندي لاندې وي.
دغه درې واړه لښکرې به د مختلفو اړخونو څخه په کلا او شار باندې حمله کوي. موږ به په شار باندې غشي ولو او مخکې به ځو. ډالونه به مخ ته نیسو تر څو د کلا د دیوالو څخه غشي ویشتونکي دښمنان موږ ته زیان ونسي رسولی. د لښکرو یوه برخه به هغه لوري ته ولاړه سي چې د سمندر سره یو ځای کیږي او د هماغه ځای د غرنیزې سیمې څخه د کلا په دیوالونو د ورختلو هڅې وکړي. څرنګه چې د دواړو اړخونو څخه لښکر حمله وکړي او د یوه اړخه منجنیقونه خپل فعالیت جاري وساتي او د ډبرو ویشتلو ته دوام ورکړي، نو په دې اساس به د کلا یوه برخه خالی پاته وي او دښمن به هغه لوري ته دومره توجه ونه کړي. زما په اند چې دا برخه باید همهغه د سمندر سره یو ځای کېدونکې نرۍ پټۍ چې ده دښمن به ورته زیات توجه هلته ونه کړي. موږ به د هغوی د همدې بې توجهۍ څخه په ګټې اخیستو سره د خپل ځان لپاره لاره خلاصه کړو. اوس باید دا پریکړه وکړو چې په کلا باندې به کمې دوې ډلې حملې کوي او کومه ډله به د سمندر پټۍ لوري ته ځانونه رسوي تر څو د هغه ځایه په دیوالونو باندې وروخیږي. پخوا له دې چې سلطان د امیر سیف الدین د خبرو ځواب ووایي، ترنتایي راټوپ کړ او په خبرو یې پیل وکړ. او محترم سلطانه، د امیر سیف الدین د خبرو ځواب زه ورکړم. ته د خپلو لښکرو سره یو ځای د منجنیقونو څارنه کوه. امیر سیف الدین او حسام الدین به د دوو مختلفو اړخونو څخه په شار باندې حمله وکړي. زه به د خپل لښکر سره یو ځای د کلا هغه برخې ته ځان ورسوم چې د سمندر سره یو ځای کیږي. هلته کوچنۍ او سترې غونډۍ سته چې ډېرې اوږدې پرتې دي. موږ به د همهغو څخه په ګټې اخیستو سره د رسیو په زینو د کلا په دیوالونو باندې د ورختلو هڅې وکړو. زه هیله لرم چې په خپلو هڅو کې به بریالی سم. زه به د کلا د دې غاړې د ساتونکو خلاصون وکړم او د شار دروازه به خلاصه کړم. په دې توګه به سیف الدین او حسام الدین د خپل لښکرو سره یو ځای د دروازې څخه راننوځي. د هغوی د راننوتلو وروسته به تاسې هم د بیلفروټ کلا ته راننوځئ. په دې توګه به موږ په ډېره اسانۍ سره د کوم زیان پرته په کلا باندې ولکه کړې وي. کله چې امیر ترنتایي خاموشه سو، نو سلطان رکن الدین خپله پریکړه اعلان کړه او ویې ویل: ای سیف الدین او ترنتایي، دواړه یې واورئ چې زه ستاسو د دې وړاندیز سره پوره موافق یم. له همدې نن ورځې څخه به ستاسو په دې وړاندیز باندې عمل وکړل سي. داسې یې وګڼئ چې نن شپه به د بیلفروټ په کلا باندې آخري برید کوو. که الله تعالی وغواړي نو موږ به په همدې حملې کې د بیلفروټ ځواکونه له منځه یوسو. د دې خبرو سره سم سلطان رکن الدین خپله غونډه پای ته ورسوله. راتلونکې شپه د یوه ستر انقلاب راوړو زیری ورکاوه. په دې شپه د سلطان رکن الدین د حکم سره سم د سمندر د غاړې نه د فسیل تر څنګ 26 منجنیقونه نصب کړل سول او دې ټولو په یوه ځل د بیلفروټ په شار د ډبرو باران پیل کړ. محترم اوریدونکو، دا و د غلامۍ نه تر سلطنته د داستان 21مه برخه. انشاء الله پاتې حالات به په 22مه برخه کې واورئ. نورم په الله تعالی سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.